په څاروي به ظلم نه کوې، په څاروي شریعت دې نه منع کړی او ته په یو انسان باندې ظلم کوې، هغه هر قسمه ظلم. بیا دا فایده د ساتئ چې ظلم په دوه قسمه وي. یو ظلم د خپل ځان سره کول او یو ظلم د بل سره کول. ظلم د خپل ځان سره څنګه دی؟ ګناهونه کول، شرک کول، دا ټول خپل ځان سره ظلم دی. څنګه ظلم دی د خپل ځان سره؟ چې ته دا کمزوری بدن د اور حقدار کې ځان سره دې ظلم وکړو که نه. تا ته پته ده چې زه دا ګوته د دې ګوتې دا سر معمولي ته اور نه شي وړلی، داسې ده که نه ده؟ او چې معمولي وسوځي نو هغه تکلیف څومره وي؟ او ته بیا هم لیږې ګناهونه کوې، د الله نافرمانیانې کوې او دا بدن دې روان کړی د جهنم په لار، خو ځان سره دې ظلم وکړو که نه. دا کمزوری پوستکی، دا کمزوری هډوکي، دا کمزوری سرمن، دا کمزوری بدن چې د دغه اور طاقت نه لري او ته دا ګناهونه کوې او کوې او د جهنم حقدار کوې، او ظلم شو د خپل ځان سره. او دویم ظلم د بل سره، او لوی ظلم په ظلمونو کې هغه شرک دی. لکه څنګه چې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلي ان الشرک لظلم عظیم، شرک به یو لوی ظلم دی. ظلم هغه څه دی چې لوی ګناه ده. رب العالمین ګوره په ځان باندې ظلم حرام کړی، وما انا بظلام للعبید. الله وایي زه ظلم نه کوم په بندګانو باندې. وما الله يريد ظلما للعالمين. او الله ظلم نه کوي په عالمینو باندې، نه په پیریانو باندې، نه په انسانانو، نه په بل چا باندې. په صحیح مسلم کې حدیث دی انی حرمت الظلم علی نفسی. الله وایي حدیث قدسی دی، وایي ما ظلم په ځان باندې حرام کړی دی. الله وایي زه چا سره ظلم نه کوم. وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. او ستاسو په منځ کې مې ظلم حرام ګرځولی دی، نو په یو بل به ظلم نه کوئ. حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی، صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی، لا یظلمه، ظلم به ورسره نه کوي. داسې خوږ شریعت دی زمونږ، د جاهلیت هغه تیرې ختمې کړې. زمونږ په شریعت کې دا نشته چې څوک زورور دی دی به کمزوري ظلم کوي، اچھا طاقت ډېر دی دی به کمزوري ظلم کوي، د چا قوم زورور دی دی به کمزوري قوم والا ظلم کوي، نارینه دی رالګي په ښځه دی ظلم کوي، یو کس دی رالګي په یتیم دی ظلم کوي. نه نه، الحمدلله زموږ شریعت دا لارې ټولې بندې کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اتقوا الظلم، د ظلم نه ګورې ځان لرې وساتئ. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم ګوره د قیامت په ورځ تیرې دي، تیرې. که ته ځان د تیرو نه بچ کول غواړې د قیامت په ورځ، نو په دنیا کې به ځان د څه نه بچ کړې؟ د ظلم نه به بچ کړې. او ما تاسو ته وایي ظلم هر قسم ظلم، بچو سره به ظلم نه کوې، د ښځې سره به ظلم نه کوې، د نوکرانو سره به ظلم نه کوې، د کشرانو سره به ظلم نه کوې، د کمزورو سره به ظلم نه کوې، د غریبانانو سره به ظلم، د هر چا سره به ظلم نه کوې. او دا درته ووایم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وایي ان الله لیملی للظالم. الله ګوره ظالم له وخت ورکوي، کله بسې پړی څه کي سس کي بسې. تاسو به ډېر دي ظالمان لیدلي چې هغه ښه ظلم کوي او روان دي. الله ظالم پسې پړی سستوي، فاذا اخذه لم يفلته، خو چې راوینیسي نو به یې سم رانیسي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه آیت وایي وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. ستا رب چې کلی رانیسي نو به یې دغه شان رانیسي، داسې یې راونیسي چې په سختو رانیوو سره یې راونیسي. سورة البروج کې الله څه وایي ان بطش ربک لشدید. ستا د رب رانیوو ګورې به ډېر زیات سخت دي. ګورې ته خو ظلم کې
وګوره که الله راونیوي نو هغه یو صحابي چې خپل مري او غلام له سپېړه ورکړه که نه او ابو مسعود رضی الله عنه او شاته پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ او هغه ورته اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ته چې په دې غلام باندې څومره زورور یې الله د هغې نه زیات په تا زورور دی هغه د الله د رضا دپاره غلام آزاد کړو که ته دا وایې چې زه پې زورور یم ځکه ظلم کوم او پلانې کمزور دی ځکه ظلم کوم ځکه یې حق خورم نو ګوره دا یاد ساته چې الله په تا باندې زورور دی د هر چا نو ځان به لرې ساتي د څه نه د ظلم نه په هغو کې څه بیماري وه معاشره قایمه وه په څه باندې